په غونډه کې د اطلاعات او کلتور رئیس الحاج حافظ عبدالباري راشد ترڅنګ د رباط فکري او فرهنګي ادارې استازي مولوي حبیب الرحمن محب رسول، د ځوانانو چارو امیر مولوي سلطان محمد حنیف او ګڼ شمېر قلموالو او لیکوالو ځوانانو ګډون کړی و. غونډه د قرآن کریم د څو مبارکو ایتونو په تلاوت سره پیل شوله. د اطلاعات او کلتور رئیس ښاغلي راشد د غونډې ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ ویله یاده غونډه د افغانستان د ازادۍ په لار کې د تللو شهیدانو ارواحو ته د قرآن کریم د ختم او د زمري د 24مې او 28مې له ویاړمنو ورځو سره په تړاو او د هغو فعالو او هڅانو قلموالو ځوانانو د ستاینې په موخه جوړه شوه چې په بېلابېلو برخو کې د قلم له لارې د اسلامي نظام، شرعي ارزښتونو او ولسي پوهاوي په برخه کې د پام وړ فعالیتونه ترسره کړي دي. نوموړي له ټولو قلموالو او لیکوالانو څخه د دوی د هڅو او فعالیتونو له امله مننه وکړله. ویې ویل قلموال کولی شي د خپل لیکونو او رسنیزو فعالیتونو له لارې د ټولنې په فکري او فرهنګي جوړښت کې رغنده رول ولوبوي. هغه له قلموالو غوښتنه وکړله چې د پخوا په څېر خپلو قلمي هڅو ته دوام ورکړي، د اسلامي نظام د ملاتړ او د ناسمو تبلیغاتو او فکري جګړې پر وړاندې مبارزه کې خپل قلمونه تاند وساتئ او د حقیقتونو په روښانه کولو کې خپل دنده په مسؤلانه ډول ترسره کړئ. د اطلاعاتو امیر مولوي شیر محمد وحدت ویله د زمري 24مه او 28مه په څېر د ویاړمنو ورځو د نمانځنې او د هېواد د ارزښتونو د بیانولو په برخه کې د قلموالو او لیکوالو هڅې د ستاینې وړ دي او باید دا ډول قلمي مبارزه په اخلاص، صداقت او مسؤلیت سره دوام ولري. نوموړي زیاته کړه قلموال باید د ټولنیزو رسنیو بېلابېلې برخې په پام کې ونیسي او د خپلو لیکنو او نشراتو له لارې د ناسمو تبلیغاتو پر وړاندې پر وخت مستند او منطقي غبرګون وښایي. همدارنګه د ځانګړو ورځو او تاریخي مراسمو پر مهال باید خپل تولیدي او ابتکاري مطالب پراخه کړي او تر ډیره د نورو پر لیکنو او مطالعات تکیه ونه کړي. ښاغلي وحدت ویل د هر ډول پیښې، خبر یا موضوع د خپرولو پر مهال باید د معلوماتو کره والی او سرچینه په پام کې ونیول سي او له هغه مطالبو څخه ډډه وسي چې د نظام له رسمي او باوري سرچینې څخه د کره والي ډاډ نه وي ترلاسه کړی. هغه ټینګار وکړ چې د قلموالو ټولې لیکنې او خپرونې باید له قومي، نژادي، سمتي او نورو تعصبونو څخه پاکې وي او د اسلامي شریعت، افغاني ارزښتونو او ټولنیزو اصولو په چوکاټ کې وي ترڅو یې اغیزه مثبت او د ولس د باور وړ وي. نوموړي له قلموالو غوښتنه وکړه چې د بیارغونې، پرمختیایي او بنسټیزو پروژو په اړه د معلوماتو پر خپرولو او رسولو کې فعاله ونډه واخلي ترڅو د هېواد د پرمختګ او ترسره شویو کارونو واقعي انځور ولس ته ورسیږي. د رباط فکري او فرهنګي ادارې استازي مولوي حبیب الرحمن محب رسول ویله په اوسنۍ زمانه کې رسنۍ او ټولنیزې شبکې د خلکو پر افکارو او ټولنه ژور اغیز لري او کېدای شي یو څوک چې په ټولنه کې چندانې پیژندل کلوي او ټولنیز نفوذ ونه لري د ټولنیزو رسنیو له لارې د خپلو ځانګړو فعالیتونو له امله زرګونه او حتی میلیونونه پلویان او لیدونکي ولري. نوموړي زیاته کړه له همدې امله قلموال او رسنیز فعالان باید د فکري او رسنیزې مبارزې اهمیت درک کړي او د ناسمو افکارو او تبلیغاتو پر وړاندې د منطق، استدلال او علمي معلوماتو له لارې خپل دریځ څرګند کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې موخه باید یوازې مخالفت نه وي بلکې د سالم فکري تعامل له لارې د خلکو ذهنونه روښانه او مثبت لوري ته رهبري کول هم اړین دي. محب رسول له قلموالو غوښتنه وکړه چې په ټولنیزو رسنیو کې د خپلو لیکنو او خپرونو پر مهال سرعت، دقت، خلاقت او جرأت په پام کې ونیسي او داسې مطالب تولید کړي چې په رسنیو، ټولنه او د خلکو پر افکارو مثبت او رغنده اغیزه ولري. په غونډه کې یو شمېر قلموالو او لیکوالانو د اطلاعات او کلتور ریاست له دوامداره ملاتړ، همکارۍ او همغږۍ څخه مننه وکړله او د قلمي مبارزې د لا پیاوړتیا، د رسنیز فعالیتونو د پراختیا او د قلموالو ترمنځ د لا همغږۍ په تړاو خپل نظرونه، وړاندیزونه او مشورې له ګډونوالو سره شریکه کړې. د غونډې په پای کې فعالو قلموالو او لیکوالانو د دوی د قلمي او فرهنګي فعالیتونو د ستاینې په موخه په مادي او معنوي ډالۍ وستایل شوله.